تازه خبر د عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ نن د هوکړې مراسم تر لاسلیک کیږي. چې دغه مراسم چیرته نیول سوي دي او د چا لخوا به لاسلیک کړای شي په دغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. نن 2 بجې ار کې د غني او عبدالله ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کیږي. نن له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې به په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ هوکړه لاسلیک کړای شي. په سپیدار ماڼۍ کې وی سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي خبریال وی پاڼې ته تایید کړي چې د دواړو لوري ترمنځ به نن 2 بجې د هوکړه لیک د لاسلیک کېدو مراسم ترسره سي. سرچینه وایي په دې مراسمو کې به ولسمشر غني، ډاکټر عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي او سیاسي مشر عبدالرب رسول سیاب، کریم خلیلي او داسې نور حضور ولري. یادې سرچینې خبریال وی پاڼې ته زیاته کړي. په دې مراسمو کې به جنرال عبدالرشید دوستم ګډون نه لري خو د مارشالۍ رتبه به ورکول کیږي. تر دې وړاندې داسې راپورونه وو چې ګواکې د دغې هوکړې پر اساس به 19 ولایتونه، 12 سناتوران، 13 وزارتونه، 9 مستقل ریاستونه او 12 سفارتونه د عبدالله او د ثبات او همپالنې ډلې څخه وي. د حکومت ټول تشکیل به 50 سلنه د عبدالله په مشرۍ ثبات او همپالنې ډلې سره وي او ترڅنګ به د صلح مصالحې عالی شورا هم د ثبات او همپالنې په لاس کې وي. خو دا به د هوکړه لیک له لاسلیک وروسته په ډاګه شي چې ولسمشر غني له عبدالله سره څومره واک ویشلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو له اعلان راوروسته عبدالله له غني سره د واک پر سر شخړه کې و او په واک کې د شریک کېدو ټینګار کوو. په ورته مهال د سیمو هیوادونو او نړیوالو ټولنو هم له افغان سیاسیونو غوښتي وو چې د کرونا وایرس په دې بحراني حالاتو کې د خپلې سیاسي ناندرۍ ژر تر ژره حل کړي او ولسمشر غني د عبدالله سره په ګډه یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او ضرور د سره چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.